ملګرو دغه ښکته وګورئ کلی دی او یو خطرناک غر ته راختي یو چې پکې غټ غټ غارونه دي. دا وګورئ غټ غټ تیږان دي د سر نه بره. دغه غار کې به وردننه کېږو. ډېر خطرناک غار دی. دا دې ته وایي چې ګیدړ غار. بزرګانو پکې څه کړي؟ عبادت یې کړی. ډېر خطرناک غار دی. دننه ورځو. راځه ښه بیا. نو مخکې خو سفر پکې کوو لږ ډېر څه پکې نه ښکاري. دې ته خو ورختم یار راځئ پکې څه ښکته صبر هغلته ودرېږه ته چې هغه بل راځي چې ته لاره سمه کړې لکه ته مه راځه. دا وګوره ګوهر استاد دی او اخوا سیټ ته پکې لار شته. داسې په دې طریقه ښه دا خو په دې کې به بیخي پترس باندې ځان وکاږي. نه ده وتې لار داسې دا رڼا چې ده روشندان دی. دې کې خو یاره تګ ګران دی. زه کوشش کوم نو دا وګوره دا مینهوالو دا ملا سره لګي خو ځان وکاږو. ښه مکمل په ټیټه به پکې بل سیټ ته ځان وکاږي. خدای خیر وکړي. دلته پکې رڼا غونتې ده. ګوهر استاد موجود دی. استاد جي څنګه چل دی؟ خیر دی. دا وګورئ دا پکې روشندان غونتې دي او دغه ځای باندې زه رالم دغه تاسو وګورئ دغه نری غوندې چود دی. راشد استاد رانه هلته پاتې شو. په دې کې ته نشې راتلی. نو مینهوالو ډېر ډینجر غار دی. دا راته وایه هغه طرف ته دا وتې دي که نه؟ مخکې پکې توره تیاره ده پکې. توره تپه ده پکې. تاسو وګورئ بس مخکې خو دغلته کې هم ګډوډ دی. لاندې توره تپه پکې ده ستاخانه غوندې ده. ښه مینهوالو دا راغلي وو بره غر ته او ښه نو استاد دې په هکله تاسو څه معلومات لرئ؟ دې کې مونږ چې به واړو نو که ګرځېدو به چې دا د ګیدړانو غار دی او الله لنده چې دې کې د دې نه وړاندې سو او څه نو خو د دې پاک لاړو چا څه خبره نه ده کړې بغیر د دغې نه چې دا د ګیدړانو غار دی او ځای په ځای پکې مثال خبره دغه دي آثار شته پکې لکه ځای په ځای پکې خانې دي او ګټې کلاو شوي را کلاو شوي دي لکه په هغې کې کېدی شي دا خبره چې ګیدړانو ځان له خپل ځای نه پکې جوړ کړي لکه شاته هم تاسو وکته دې طرف ته مو وکته ګیر چاپېر مو وکته دا ډېر تنګ ترس غار دی. نو خطرناک خو دی کې دغلته کې ښکته تشې بوتلې موتلې هغه تاخانو پر توره تپه کې پرتې دي. نو لکه ونیسه او ښه جي او دا وګورئ ملګرو ډېر ډینجر ځای دی. دا تاخانه داسې ډېره مخکې هم تللي ده خو څه پکې ښکاري نه. خطرناکه غونتې ده. راشد استاد چې څنګه راځي په دغه ځای باندې وګورئ په دې باندې زه هم راغلی وم. په دې کې دا کېده ځان ګډوډ نه کړي. په دې کې به په دې طریقه باندې روځئ نو ډېر خطرناک ځای دی. ونښتې دا وګورئ تاسو وکته دا پورنوخار علاقه ده یو غر دی ښکته تېنه ټول کلی آباد دی او خطرناک غر دی. نو هغه ای کې دننه بیا دا یو غار و چې د ملګرو یې چکر ورته لګو. دا مشهور دی په ګیدړ غار باندې خو ډېر خطرناک غار دی او دغه چکر مو را لګولو مونږ چې تاسو سره هم دغه
حالات شریک کو ستاسو دپاره ګوره مونږ دغه منډې تړې وښو مینهوالو او داسې خطرناکو ځایونو ته وزټ کوو بیا هغه پټ ځایونه تاسو ته را مخامخ کوو. راشد استاد څنګه چلې څه به وې؟ نو بس دې غر ته دغه ته رالو تاسو چې مزه یې وکړه که نه؟ مزه یې وکړه ولې نه. دغه ځای کې به څنګه را تېرېږي ملا به ټیټې؟ ملا به ټیټې دا خو ډېر زیات دغه دی. دې ته مخکې راغلی وې؟ دې ته مخکې نه یا به بره دیوال ته اولګوالي مخکې ته یا به راغلی بره وم. دیوال ته شاکې ښه هله به په دې راوړي. صحیح. او دلته کې چې دا سورې دی نو په دې خو مونږ را کوزېدی شو که نه؟ نو وګورئ ټرای به او پیو ټرای به که نه پیو ټرای به پیو که نه ها. واپس به وخېږو په دې به اسانه وخېږو. دا وګوره ملګرو دا پکې یو روشندان غوندې دپاره سورې دی پکې. ښه نو ډېر خطرناک چکر و خو دغه مورمانو مونږ مخکې هم راغلي وو دې پورې نوهار ته مونږ وی چې دغه ګیدړغار نوم مو اورېدلی مونږ وی چې دا هم پکې وګورو. نور استاد راشد استاد څه ویل غواړئ؟ نو بس نور به څه ووایم. دې خوا ګوره بس ملګرو ته دغه وایي چې یاره زموږ علاقه ډېره د سور علاقه ده پرامن علاقه. سور علاقه ده دا نوشهره کلان دی ښه نوي کلي کې دا دې په ترکې غر باندې مشهور دی. او ملګرو دا راشد استاد چې دی نو مکرم پښتو ادبي جرګه جرګې چې کوم سرپرستیاله سرپرستي اعلی دی هغه ګوهر استاد دی ورسره. صدر مجلس عام لري. ښه علي ګوهر صاحب دی ورسره. نن مونږ دی په له چکر ته راغلي وو دی مونږ ته د خپلې علاقې وزټ راکړو. ډېره مننه یې کوم. دا ویډیو مخکې شیر کې چې داسې مینهوال به وي داسې مسافر به وي چې دا علاقه به یې نه لیدلي نو چې تاسو هم د دې علاقې د دې ښکلا نه د دې خوفیه ځای نه هغه خوند واخلئ. په دې سره مونږ ته راکړي اجازت د لوی الله په امان.